دا خبره د اسلام آباد نه ده، دا خبره د کوریا ده. نن سبا په جنوبي کوریا کې د 2.5 لک نه زیات مسلمانان اوسېږي، خو پوهوږئ صرف 75 کاله مخکې هلته نه کوم جماعت وو او نه چاته د اسلام پته وو، نو بیا دا رڼا هلته څنګه ورسېده؟ دا کیسه په 1950 کې د کوریا د جنگ نه شروع کیږي. هغه وخت چې هر خوا تباهي وا او د بارودو لوګي وو، نو په هغو کې داسې خلک هم راغلو چې صرف د جنگ لپاره نه و راغلي، بلکې انسانیت یې هم ځان سره راوړی وو. دا د ترکیې عسکر وو. دوی به په خیمو کې لمونځونه کول او هغه خیمې یې جوماتونه ګرځولي وو. دې ترکانو یتیمان ماشومان وساتل، هغوی ته یې سکولونه جوړ کړل او د خلکو خدمت یې وکړو. د هغوی هم د اخلاقو د کوریا د خلکو زړونه وګټل. اصل کې اسلام هلته په توره نه، بلکې د دې عسکرو په ښکلي کردار باندې خپور شو. دې عسکرو کې داسې مینه وه چې د کوریا عام خلک به ورته حیران کتل او ورو به ورته رانږدې کېدل. کله چې په 1953 کې جنگ ختم شو، نو اثرات یې پاتې شو. په 1955 کې لومړی ځل کوریا والو اسلام قبول کړو او بیا ورو د مسلمانانو تنظیمونه جوړ شو. په 1976 کې په 51 کې د کوریا لومړی غټ جماعت جوړ شو. په دې کې سعودي، ملیشیا او نورو ملکونو مرسته وکړه او د کوریا حکومت ورته ځمکه مفت ورکړه. نن په کوریا کې 24 غټ جماعتونه او خواوشا 260 واړه لمونځ ګزیشته دي. خو بیا هم هلته مسلمانان ډیر کم دي، یعنی د ټولي آبادی صرف 0.2%. هلته د عیسایانو او د هغوی د خپلو رواجونو زور دی. شراب عام دي، ځکه خو کله مسلمانانو ته په حجاب او لمونځ باندې خلک په بده سترګه هم ګوري. یو ځای امام عبدالرحمن لی، چا چې په 1984 کې اسلام قبول کړی وو، وایي چې زما ملګرو به ما په شرابو ډیر مجبورولو او چې ما به انکار وکړو نو هغوی به ډیر حیرانېدل. دغسې یوه کوریا والی زنانه صفیه کنګ وایي، اول کې خو ماته داسې ښکارېده چې اسلام صرف ترهګري ده، خو چې کله مې خپله تحقیق وکړو نو اسلام زما زړه وګټلو. نو اصل خبره دا ده چې اسلام هلته په کومي سازش یا زور نه دی تللی. دا د هغو ترکي عسکرو د نیک کردار نتیجه ده. هغوی که څه هم د تبلیغ لپاره نه وتلی، خو د هغوی عمل د قرآن ژوندي مثال وو. آخره کې دا سوال ده چې که په جنګ او تیارو کې د انسانیت دیوه بلیدلی شي، نو موږ په خپلو معاشرو کې د نفرتونو په ځای د مینې رڼا ولې نشو خپرولی؟ که تاسو ته دا ویډیو خوښه شوی وي نو لایک یې کړئ او وایس هاب لري ورډ سبسکرایب کړئ. په کمنټ کې ضرور ولیکئ چې اسلام په هر زمانه کې ژوندی دی. الله حافظ پیاري ملګرو.